په معارف القرآن کې دغه آیت څخه وروسته لیکلي دي: بسم الله الرحمن الرحیم الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. دا آیت په 25مه سپاره کې په سورة الشورى کې راځي. د سورة الشورى 19 نمبر آیت دی. معارف القرآن کې لیکلي چې مولانا شاه عبدالغنی رحمه الله دا فرمایلی دی چې د حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله څخه نقل دی. هغه به دا ویل چې کم انسان د سهار په وخت کې 80 واره په پابندي باندې دغه آیت ووایي، الله رب العالمین به د رزق تنګي نه ور باندې راولي، د رزق د تنګۍ څخه به وساتلی شي. دغه آیت 80 واره سهار په وخت کې ویل کیږي: الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. او وروسته ورسره لیکلی دی چې دا ډیر مجرب عمل دی. کم چا چې دغه وظیفه کړې ده، الله رب العالمین هغه د رزق د تنګۍ څخه ساتلی دی. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.